د کابل پریمیر لیگ سیالۍ او د لوبغاړو د پیرنې مراسم. د کابل پریمیر لیگ د دویم پړاو لپاره پرون تر ناوخته د لوبغاړو د پیرنې یا ډرافټ مراسم ترسره شول. په دغه لیگ کې کابل زلمي، کابل نایټ رایډرز، سپین غر وایډرز، شاهین هانټرز، شمشاد ایګلز او بند امیر لوبډلې لوبیږي چې هرې لوبډلې د ډرافټ په مراسمو کې په بیلابیلو کیټګوریو کې د لوبغاړو په اخیستو سره خپلې لوبډلې پوره کړې. د کابل پریمیر لیگ دویم پړاو لپاره د ملي لوبډلې 19 کلنو ملي لوبډلې او د کورنۍ کرکټ 200 لوبغاړو نوملیکنه کړې وه چې پرون د مختلفو لوبډلو په نوملړونو کې یوځای شول. د یاد لیگ سیالۍ به د جون په 4 پیل او تر 14 به دوام وکړي. د کابل پریمیر لیگ لومړنی پړاو تیر 2023 کال د جولای له 24 د اګست تر 2 په کابل کې ترسره شوی و چې په پایلوبه کې شاهین هانټرز د کابل زلمي لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د کابل پریمیر لیگ لومړنۍ اتلولي وګټله.